هغه خوسې خرڅ کړه څنګه چل دې وکړې خرڅ دې کړې که نه او لکه چې پیسې دې جیب کې واچولې څنګه چل یاره لالا هر شي پسې دې څو ور راغستې خو خرڅ بیا کوم صبر وکړه که نه څه تندر راوغورځېده وا تندر خو راغورځېدلی دی چې په دې کې ما پیسې پکار دي او ته چې دی کرارې ناستې پیسې راته راوړه چې کار مې دی کړ دا چې ته جب نه دې دا پیسې بار منډې ووایي که نه هم ته نه وایه چې ما سره شته یالله خیر یالله څه شی وشو خدای خیر وکړي څه خبر ده یالله خیر خبره ده خبره ده ولې خبر خدای دې غر کو پارکایو خو ته په خبره باندې نه پوهېږې نه هغه دې راننوتې دروازه دې پسې نږدې ماته کړې وه ته دا چا کوې په خبره نه پوهېږې بولا مې څنګه تور ورپسې زړه خو مې وایسته برګې روانم او دا دروازه بېرته کړم ولې سرکوزه بیا څه خبره ده چې سور او شین او زیړ او برک کېږي نه ته ما دا وویه چې تا ما نور نومونه انځورو چې تا په ما باندې خیرات ګل نوم کېښودو یاره بچو که نه په کومه ورځ چې ته پیدا شوې په هغې ورځ باندې زموږ په کلي کې غټ خیرات و ځکه مې در باندې خیرات ګل نوم کېښو په هغه ورځ کلي کې واده نه و چې په ما باندې واده ګل نوم ایښی وی اوس مې واده هم شوی وی خپله خو یې نه کوئ او زما به په سترګې راویستې راځه راځه وراره ګله کښېنه دلته وراره ګله و زما زړه بلبله په ما ګران لکه د ګله د کله له چې ته پیدا شوې که نه ایله زمونږ خېټې غوړې شوې د دې نه مخکې مونږ خیرات میرات چېرته نه دی لیدلی ګوره بچو چې کوم کال یې ته پیدا شوې که نه په هغې کال یې جنګونه و داسې جنګونه و چې مړي به کېدل که نه خلکو چې دی خیراتونه به کول بیا ښځو په تا باندې خیرات ګل نوم کېښودو نو دې کې زه څه ملامته یم وایم د دې ښځو خو دې پوزې خوځې کې د دې نوم د لاسه خو زه د باندې وتېره شم ټول ماشومان راته نارې وایي خیرات ګل راغی خیرات ګل راغی او دا نارې راپسې وخي ګوره بچو ته خفه کېږه مه دلته هر سړی خیرات خور دی خیر دی که ته خیرات ګولې څوک یې په سپینه جامه خیرات غواړي څوک یې په توره جامه خیر دی که ته خیرات ګولې نو څه چل وشوه نو هغې پسې خو خلک نارې نه وخي که نه زه چې د باندې وځم ما پسې خلک نارې وخي چې خیرات ګله خیرات ګله سبا خیرات دی زینه نو چې خیرات دی خو زه ورپسې که نه نو دلته څه کې چې زمونږ سر ته ناست یې ما هم بیا خبر که چې ځو که نه اوهو ته هم خبر که که نه زه پخپله د خلکو نه تنګ رالم او ته هم خبر که رښتیا بچو خیرات ګله بچو ابر کلي کې خیرات دی ښه دی چې را په یاد شو که نه هغه ابر کلي کې لونګ نه دی د هغه خیرات دی موږ یې ټول غوښتي چې لاړ شو که نه خیرات ته څنګه دې خوښه ده آفرین لالا په خوله دې ګوړې او شکرې نوم ته د خیرات ګل دی او درکونه تا ته معلوم دي ځئ چې پې ورځو راځئ هله خیراتین دي چاته وی خیراتین دي ورځئ زه خو د سره نه ځم خیرات ګل دی خیرات ګل دی راځه هله بچو راځه دا بلا پورې خلک خاندي که نه راځه بچو راځه ټیکي مو نو ته ټیکه سټارټ یې ځه که نه خان صاحب که خفه کېږي نه تا سره مې له کار دی
وایا مشکل دی خان صاحب خفه کېږې نه مګر د ځمکې معامله مې راوړې که له کومک را سره وکړي هلکه موټر ګل کا امین جانه شپ شپ مه کوه داسې راته ووایه پاکه خبر کوه چې زه ستا څه خدمت کوی شم خان صاحب په دوی پورې غاړه ټاکو کې زما شپږ جربه ځمکه ده دې ظالمانو مال په زور نیولې که ته را سره کومک وکړي ولې امین جانه تا ته خو ښه معلومات دی چې زما نوم انور خان غصب دی انور خان غصب نه د دې کلي خلک امان غواړي امان امین جانا کار به دې وشي زمونږ حسابه هیله کې امین جانا زمونږ کاروبار د خلکو کومک دی پیسه خو پکې راکې که نه نو خان صاحب خل ډېر زورور دي نه جرګې ته کښېني او نه خبرو ته کښېني پرېږده امین جانه هغه دې نه دی اورېدلي وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته خو بله خبره ده چې زور وګوري زور او دا شاجور وګوري او دا مرمۍ وګوري بله به سر کېږدي لیونیا ها بله خبر ده زمونږ په مطلب خو پوه شوې که نه 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 زه ستاسو مطلب باندې پوه نه شو ستاسو مطلب څه دی جانه ټول عمر ځان نه ساده مه جوړوه بیا ته چا سره ولاړې ځمکې چې دي سر په بدل باندې موږ چې د سر په بدل باندې تا ته ځمکه ګټو وسما ساده خو نیمه ستا نیمه زمونږه 3 جریبه به ستا شي او 3 جریبه به زمونږه شي چېرته دې کار ته ته غاړه کښېنهدي خو خدای شته دی چې د مرګ خطره دې شته ځمکه به هم د هغوی او په دې کوپړۍ دې ولیم پسې خان صاحب زه په سوچ وکړم خبره خو مونږ پوه کړې سوچ پې ته وکړه ته زه ورځه د مخې د زیړي ګلونه نن چې چا ته کار کړی هغه بیا تر مرګې ورځې پورې ښه ورځ نه ده لیدلې نه دا سرکوز یې اوس چېرته ورک یاره ته خو زه لیونی کړی یم زما اعصاب یې خراب کړي دي دا ورته ونه ویلې چې چېرته ځي ته خو به سره خبر وي ولاله ته څه زموږ نه تپوسونه کې خو ستا اولاد دی تا ته معلوم دی که نه خو چې په کومه لاړه په هغه تلېږي نو اوس ده ته پسې خو پیاره نشم کولی دا ستا د لاسه تار ته په سر باندې خېجولی دی که تا ورته نصیحت کولی که نه دغه دی سرکوز دی خوا راشه دلته راشه دلته راشه خبر باندې څه وایي ځان ته څه نشته لاله خبره دې ورسره خلاصوه چېرته ورک دادا وخی خو به مینه نه نه دي وخم ما و سرکوز یې چېرته مه ورکېږه خدای پاکه څوک به دي رسمول کې بیا به زه چیک وم ولې ما پوهېدو چې هسې کار دی چې ما به خلک مړ کوي وی رښتیا لاله ما نه یېرو که نه زه مې کوله وو نو تا خو ما ته ونه ویلي که نه دادا دا دروغ وي لو مې نه کوو هلته مې ولکې نه ولي دروغجن الله خو نو په دې دروغ باندې ما اوس دغه کوي چې وایي چې پلار ته دروغ جدي شروع کړي دي داسې مه کوه ګوره په دې خولۍ کې خو څوک نه لامي خو رښتیا راته ووایي چې اخر څه چل شوی دی څه خبره ده چېرته ورک شوی وي ښه نو چې رښتیا ته ویم دا وخی خو به مې نه وهم دې نه خبره کوه هغه د عظیم خان کاکا ونې نه دي هغې کې مې مرغۍ شتي ما زه غرمې لمه مرغۍ ولمه وبې خورو یاره سرکوزیه 100 کاره دې مې درته ویلي دي چې دا مرغۍ مه وله ګناه لري او ته چې دی بیا مرغۍ ولي و ظالمه د خدای چا به په ونه کې همداسې مرغۍ غوندې ویشتی وي بیا به زه چیک وم خو داسې اسانه دی چې ما به خلک مړ کوي
یوازې زه خو نه وم چې زه یوازې وم د کلي ټول ماشومان را سره وو داسې اسانه دی چې ما به څوک ولي خو لنډۍ درته ولمه په سر باندې داسې باتور خو یې په لنډۍ ولمه داسې په سر باندې بیخي مو خپل کوه. ځان ته دې کتلي دي دا وګوره بیخي نه یو ته راته ووایه که نه د برنځ برنځ راته ګوري لکه غوا چې دې ورته کړي دغه دی شی دې پخ کړی که نه شی وږي وی لالا داسې پیتي مې درته پخ کړي چې داسې پیتي مې د دالو نه مې درته پخ کړي داسې مزه به کوي لکه کامه کې چې بابا ولي نه وریجې خوري اوري که نه نه دا د کامې دي صرف نوم اورېدلی دی او که هسې خبرې کوي کامه کې خو صرف ګوړې پښتنه کوه چې ښایسته ګوړه پکې ده او بله خبره دا ده د خوراک دپاره که نه راجا نه دی ډېر ښایسته کچالان تروش کچالان برابرې ترسکونه نو هغه دي یاره خولې مې اوبه را یاره ورنجې کانو پیدي یو ورځ دې دا غوښه پخه نه کړه خو داسې چالو کوي واورېدو لرې به دې پخ کړی چې خوړلی مې چې خوند یې کړی مې څنګه نو دا خو مې درته دې دپاره پخ کړي ده اوبه مې ډېرې ورچولي غاښونه خو دې نشته د الله فضل دی که نه لالا نو ما ته به درته پوکې وکړم او خورې به دا لاړ شه ته دا راته ګورې نو دغه وکړه که نه په خېټه کې مې کړنجان دی دا ډوډۍ زه به لاړ شم ډوډۍ به راوړم تاسو کینې د لالا خدمت وکړه ګوره دغه دی داسې چالو که پټه ای ای ګلبا مې کړې ده که نه دا ولېږه زما خپله دوی زما دغې ته که دوی درته پلار ته وایي پلاره نو واده ماته وکړه که نه واده خو په سترګو نه نشي لیدلی د دې چل دی چې کار دې نه کړی روزګار دې نه کړی او په سره تېر شه که نه نو بیا چې کار درته وکړې لږ څه دې وګټلې پیسې بیا به واده درته وکړو چې